نو دا چې خدای پاک پر موږ باندې دا رحمت نازل کړي، جګړه ورکه سوه، خیر بدبختي ورکه سوه، آرامي راغله. زه په خپله په دغه ناوړه عمل کې ګرفتار وم، یعنې دغه پر موږ باندې هم دا د خدای نه غضب نازل و چې په دا 2 کاله پوره نه دي دا چې ورته ولاړم. دغه مهاجر په 2 کاله کې 2 کاله پوره نه دي. اوس نو دا زما 2-3 ورورونه پکې پراته دي، یو مې خورۍ پکې پروت دی، دوه مې قریبان پکې پراته دي چې دا 2 قبره دي، 6 قبره به کېږي انشاءالله. نو دا یو زما د کور ده. یو بل هدیره مالته د پر کښته د سره څه شروع سوې ده، په هغه کې مې نو یو زوی شهید دی پروت دی، خدای پاک چې ټول مسلمانان وبخښي. نو دغه نتیجه د دغه ناخوالو د دغه جګړې دغه نتیجه سوه. اوس په دغه برابر چې بیا ولاړ شي پوهنتون دی، د پوهنتون په نامه یادېږي، دا هم د غونه هدیره ده. داسې وخت به راغلی چې په دغه هدیره کې به 10 قبره پوره کېدل، 10 قبره کار به شروع و. نو موږ افغانانو ته دا پکار ده چې د دغه نعمت شکر ادا کړو او خدای ته داسې خوشحاله یم یاره. اوس دغه دوی وایي دا والي صاحب ناست دی، دا والي صاحب، که به زه دا وایم چې دا والي دې دونه خوښ لکه زه چې خوښ یم، ما دې خدای خوښ کړي. دا وسیله خو دې ډېره پر ځای صحیح خبره وکړله، یعنې څوک به خبر به یا به نه. زه تقریبا دا د دوکانو مخ ته شپه ورځ دلته ناست یم، یعنې په دغه باندې موږ ډېر چې دا تابوت مو ولیدی چې راغلی اخیستی به و، موږ ته به ډېر د افسوس ځای ودرېدی، موږ ته به ډېر افسوس ودرېدی چې دا و څنګه حالت پر موږ تاسې باندې راغلی دی چې هره ورځ تابوتان دي، هره ورځ مړ دي، هره ورځ شهیدان دي زموږ په هېواد کې، زموږ په ملک کې کېږي. یعنې دا کاروبار ده چې موږ ته د تابوتانو د نور کاروبارو ته ګورو، دا په شکر دی الحمدلله په ټپه درېدلي. او بل جنګونه چې دي، یعنې په دا 8 میاشتې په 9 میاشتې کې موږ یعنې یو خوا ترافیکي پېښې سوي دي د جنګو په لحاظ باندې، یوه دانه تابوت ما نه لیدلی چې دغه دی ویوي شهید یې ورځ یا بلې ورځ. ته اوس د شهیدانو هدیرې وګوره، یعنې په دا 7 کالو په دا 2 کالو یا په 20 کالو چې زموږ باید کېږي، د سره څه در پاسه یعنې 2 زره انسانان به په دغه جنګو کې په دغه حالت کې تللي. دا خو یوازې موږ ورسه د مشران څخه پوښتنه وکړه په دا 40 کاله کې و تاسې د دا 8 میاشتې د 9 میاشتې قدر کې هلته به تاسې لیدل، یعنې په دا 40 کالو خلک شهیدان دي. موږ بیا تقریبا 60 کاله یا 15 کاله کېږي چې موږ ورسره مخ سوي، خلک د 40 کالو ورسره مخ سوي دي.